د خوست ولایت څخه پنجشیر ولایت ته ورغلي امنیتي ځواکونه وایي چې د مقاومت په نوم هیڅ کومه یاغي یا باغي ډله په امنیت پیښه ته پرې نه ښودل شي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د خوست ولایت څخه پنجشیر ولایت ته ورغلي امنیتي ځواکونه وایي چې د مقاومت په نوم هیڅ کومه یاغي یا باغي ډله په امنیت پیښې ته نه پرېښودل شي. په ایمان اسلحه او په اسلام عقیده سمبال پوځ، په اسلام روحیه او جهاد غړو سمبال اسلامي اردو دا هغه پوځ دی چې د عقیده پر بنسټ یې وسله پورته کړې ده. حتی د نړۍ ټول د زبرځواک یې هم د جګړې توان نه لري. دا هغه اتلان دي چې د عصري پرمختللې ټکنالوژي یې تش لاس خو په ټینګ ایمان او کلک عزم زوال سره مخ کړه. دا هغه پوځ ده چې د وخت مغروره فرعونان لښکر ته یې د خپلو سرونو په جامونو کې وینې شربتونه ورکړل. د افغانستان د استقلال او د خپلواکۍ ګټونکي دي. دوی د 21مې پیړۍ فاتحین او د صلیبي لښکر ماتونکي دي. تاریخ په دې شواهدو اتلولي هیره نه کړي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.